ګیلامن وزیر په شهادت ورسید. نن وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. منظور احمد پښتین تازه ویلي چې نوره مو د صبر کاسه نسکوره سوې ده، نور بې ځوابه نه پاتېږو. همدارنګه تحریک طالبان پاکستان هم یوه اعلامیه خپره کړې او پکښې ویلي دي چې د ګیلامن وزیر غچ به حتما اخلو. دا چې ګیلامن وزیر څنګه او ولې شهید سو، د هغه په اړه منظور احمد پښتین او افغانانو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ګیلامن وزیر د ور اوښتو ټپونو له امله ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټي ایم د مرکزي شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلامن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د ټپونو له کبله ساه ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای پر 11 د شپې پر 1 بجه د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټي ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه. ګیلامن وزیر د جولای پر 9 په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. منظور پښتین وایي چې وزیر د جولای پر 9 په هغه ښار کې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره 10 یا 12 نورو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. ویل کېږي چې ګیلامن وزیر په هغه لیست کې شامل و چې د پاکستان د پوځي ادارو لخوا یې بهر ته په سفر بندیز لګېدلی دی. په بډه بیره کې د خلکو ډلې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د دوی مبارزه به په جدیت روانه وي. دې سړي ځان ډېر ستر کړ، یو ځل یې نیولی و، پر بدن یې نښانونه سته چې په سپیو داړلی و، د برق شرط یې ورکړې وه، زموږ ملګری و، شهادت یې قبول کړ، خو د جنرالانو ظلم ته تسلیم نه سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د ګیلامن وزیر د جنازې سره د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او ویې ویل چې د دوی د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده. همدارنګه ټي ټي پي یعنی تحریک طالبان پاکستان هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د ګیلامن وزیر غچ به حتما اخلو. ټاکل سوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوړي غړي ګیلامن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي ګیلامن به نن مازدیګر مهال د هغه په پلرنۍ ټاټوبې رزمک کې د اسد خیلو په کلي کې خاورو ته وسپارل سي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر خواله رسنیو خپرې سوي ښکاري چې د ګیلامن وزیر د جنازې موټر د افغانستان په درې رنګه بیرغ پوښل سوی دی. ګیلامن وزیر په خپله شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کاوه چې په همدې طور په 2023 میلادي کال کې ونیول سو او 8 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.